لله اما بعد مفید الطالبین کې یو بل قصه ده د یو بخیل انسان حکایت یو بل قصه ده قیل ویلې شوي دي ان بعض البخلاء یقینا بعضې د بخیلانو او شومانو نه معنا دا ده په شومانو کې یو شوم په بخیلانو کې یو بخیل بعض البخلاء مراد څه دی یعنې یو بخیل سړی استأذن علیه ضیف اجازت طلب که د ده نه یو میلمه د بخیل سړي څه راغو قاري صاحب څه راغو میلمه راغو ډېر اهم میلمه دا بخیل سړی چې دی و بین یدیه خبز او د ده مخې ته ډوډۍ ده بخیل سړی څه ته ناست دی ډوډۍ ته ناست دی وقدح فيه عسل او یو پیاله مخې ته پرته ده او په هغې کې څه دي شات ګبین سره لګیا دی څه خوري ډوډۍ خوري لګیا دی د ګبین سره څه خوري ډوډۍ خوري قاري صاحب وایي ګبین سره شات خوري نو دا خو داسې دی لکه میلمه چې په تا راغلی په تا ډېره یره راغله ښه جي دا بخیل سړی چې دی دا شوم سړی د ده میلمه راغو د دې بخیل سړي مخې ته شات پراته دي او ډوډۍ ورسره خوري لګیا دی فرفع الخبز نو چې کله ورته پته ولګي چې میلمه راغو که نه دی خو هلته بخیل دی که نه نو زر زر یې ډوډۍ څه کړله هغه یې سیټ ته کړه او دا شات یې په دې نیت پرېښوده چې مړ همداسې بغیر ډوډۍ نه به څوک څه دونه لیونی چې شات به خوري نو فرفع الخبز پورته یې کړله ډوډۍ دا خو یو سیټ ته کړه و اراد و اراده وکړه ان يرفع العسل چې پورته کیسه شات اراده وچېره دا شاتم سیټ ته کومه لکنه ظن لیکن ګمان یې دا وکړه ان ضیفه چې د ده دا میلمه چې دی لا یأکل العسل دی به دا شات نه خوري ګبین به نه خوري بلا خبز بغیر د ډوډۍ نه ځان سره یې څه سوچ وکړو چې زما دا میلمه بغیر ډوډۍ نه بغیر ډوډۍ نه څوک څه کوي چې شات خوري او به زه دا شات دې پراته خو دا ډوډۍ به سیټ ته کړم چې دا رانه اوس ونه خوري دومره ناکاره بخیل دی ته ورته وګوره په چا باندې ډوډۍ هم نه پیرزو کېږي نو په دې کې چې دی دا میلمه راغو نو دی ورته وایي فقال دا شوم او بخیل ورته وایي ترى ان تأكل عسلا بلا خبز ستا څه خیال دی منه زړه دې کېږي یعنې شوق دې کېږي چې ته دا شات وخوري بغیر د ډوډۍ نه ترى ترا اصل کې حمزه د استفهام پکې حذف دی منه اترا آیا ستا شوق شته ظاهري لفظي معنا خو دا جوړوي آیا ته ګورې منه ستا شوق شته دی رایې دې شته چې ته دا شات وخوري او بغیر د ډوډۍ نه وخوري یعنې ډوډۍ خو نشته دی خو د پټه کړه که نه او که دا شات خورې نو د ده خیال دا و چې ابو چې مړه اوس په دې څه کومه دا شي دا به اوس څټمه اوس انکار به وکړي چې نه یې خورمه هغه هم سم ناشنا میلمه و قال له هغه ورته ویل نعم او خورمې څه کوم خورمې راځي خو یې که نو په دې کې چې دی وجعل شروش میلمه یلعق لعقة بعد لعقة سټلی دا شات پس د سټلو نه ګوته یې پکې ښه مزاره تاوه کړه او داسې ویې خوړل نو دلته دا بخیل چې دی د په دې زړه باندې خو دننه ډېر تکلیف روانو هغه خو دا ډوډۍ دی دپاره سیټ ته کړه چې دا نه ډوډۍ وخوري او نه دا شات وخوري نو ده چې کله دا سټل کول دی میلمه ښه مزېدار په دې دا ګوته یې پکې داسې تاوه کړه او دا شات بیا خوړل نو فقال له البخیل وویلې ده ته بخیل سړي د کوربه بخیل ورته ویلې دی میلمه ته والله یا اخي انه يحرق القلب قسم په الله یې وروره دا شات چې سړی همداسې خوري بغیر د ډوډۍ نه خوري دا زړه سیزي وروسته به دې بیا معده صحي معده به دې بیا تاو کوي په دا زړه سیزي نو زړه به دله دغه کي وبه سیزي دله زړه نو فقال دې میلمه ورته ویل صدقته بلکل رښتیا دي ویلې ولکن قلبک لیکن ستا زړه سیزي زما زړه نه سیزي ستا زړه به سیزي ځکه چې ته په دې شاتو خوړلو باندې صحیح خپه او پریشانه دا واقع څه دپاره راوړه تاسو ته په دې کتاب کې
د ادب په دې کتاب کې د دې لپاره راوړه چې ځان نه دومره بخیل مه جوړوه چې تشه ډوډۍ دې په چا باندې نه پیرزو کېږي په زیر دې چې لا میلمه له سړی لږ ښه خوراک پوخ کړي یا داسې لږ باندې تاوان وکړي نو چې څه هغه تیار دي هم پرې نه خوري حالانکې میلمه له خو چې څه تیار دی خو به له خامخا ځیرې که نه او په کار دا ده چې لږ څه ورله څه وکړي لږ څه اکرام ورله وکړي لږ څه خرچه غوندې وکړي خو ځکه هغه دې وس نه کېږي نو کم از کم چې دا څه تیار دي دا خو راوړه که نه دا چې څه تیار دي دا خو حاضر که نه او یو سړی دومره بخیل شي چې په هغه تیاره باندې هم زړه نه کېږي او دا خو د بخل عجیبه انتها ده دا خو څه بل شان بخل دی چې د انسان په هغه تیاره باندې هم زړه نه کېږي نو هغه هم ورله ښه جواب ورکړه پرې پوه شوی چې بالکل زړه سیزي خو زما زړه نه سیزي ستا زړه سیزي معنا دا زما په دې خوراک باندې ستا زړه څه کېږي ستا زړه پریشانه دی نو دا واقع ته دې دپاره راوړله چې د بخل نه ځان ساتل پکار دي او دا بخیل سړی چې داسې بس په بېځایه بېځایه موقعو کې به دې ځان شرموي معمولي څیز باندې دا کوم سړی چې بخیلي او په دې بخل باندې چا دنیا ډېره کړه چې سړی ما په دې بخل باندې سمه ډېره کړله موړ شومه بخیل سړی همیشه ګوره وږی صحیح خوی د وږی دې چېرته موړ نه شي دې چېرته سم خوراک ونه کړي چېرته به سمه ښکلې کپړه وانه چي چېرته به نه په سم طعام په خپله وخوري نه چېرته په خپل اهل و عیال وخوري او کم انسان کې چې د سخاوت مادی د صدقو مادی د میلمستیا مادی دل الله رزق هم ښکلی ورکوي ښه مزېدار په دی الله خوري او د په اهل و عیال هم خوري او ورسره د میلمنو هغه اکرام توفیق هم الله رب العالمین ورکوي دا قانون دی د الله رب العالمین دا بله قصه چې دا د یو حجاج د زمانې یو قصه ده چې هغه باغونو طرف ته په چکر وتی دی یو بوډا ورسره میلاو شوی د عجل قبیلې او هغه نه تپوس کړی دی چې ستاسو مشران څنګه دي مطلب دا حجاج ابن یوسف څنګه دی نو هغه خو نه پېژنده چې دا حجاج دی او د بانډې سړی ویره ډېر بېکاره خلک دی د شر او د فساد نه ډک دی هغه خو نه پېژنده چې دا حجاج بیا ورته ویلې بیا هغه بوډا ورته بیا وویلې و ډېر ظالمان دي په خلکو ډېر ظلمونه کوي ډېر شر نه ډک نو ویلې ښه ته حجاج باره کې څه ویې ویلې حجاج د ده نه بدتر سړی خو ما لیدلی نه دی د ده نه بدتر سړی د ده نه شري مې اډو لیدلی نه دی قبحه الله تعالی الله دې دې هم تباه کړي وقبح من استعمله چا چې مشر کړی هغه دې م الله تباه کړي خیرې ورته وکړلې او دې چا مشر کړی اخو عبدالملک ابن مروان د ده وخت کې مشر د مسلمانانو نو حجاج خو ډېر یو نوم و رعب او خلک یې وجلي ظالم و ډېر نو قال حجاج ورته تعرف من انا پته راته شته زه څوک یم هغه ورته ویل ما ته زه به زه خو تا نه ورته وایي زه حجاج یم نه بوډا ډېر هوښیار و بوډا ورته وایي ته ما پېژنې چې زه څوک یم نو حجاج ورته وایي نه زه خو دې نه پېژنم وایي زه لیونی یم د دې خپلې قبیلې زه د خپلې قبیلې انا مجنون بني عجل د بنو عجل د قبیلې پاګل یم زه او بله دا ده چې روزانه را باندې دوه ځل د لیونتوبه دوره راځي روزانه را باندې دوه ځل د لیونتوب څه راځي دوره راځي او دا دې ټایم کې چې دی په ما باندې د لیونتوب دوره راغلی حجاج ابن یوسف ته پته ولګېده سړی ډېر څه دی هوښیار سړی دی نو په دې هوښیارتوب یې ځان خلاص کړه نو الټا حجاج ابن یوسف په ځای د دې چې څه ورله ورکړي سزا نو انعام یې ورکړه څه یې ورکړه د ده د دې چالاکۍ او د حاضر دماغۍ انعام یې وله ورکړه کسان چې ورسره وایي ته دې بابا له انعام ورکوي چې دومره ناشنا عذر یې د ځان دپاره د ځان د خلاصولو لپاره یې پیش کړلو نو دې واقع کې مقصد څه دی د دې حجاج چې هر ځای کې خوله مه کولاوه احتیاط کوه هر ځای کې د هر چا سره چې څوک پېژنې نه او لګیا یو بس خالي کنځلې کې او ردې بدې وی په خلکو پسې په مجلس کې کښېنې فلانې داسې کوم او فلانې داسې کوم خبر به نه چا چا پسې لګی کیدی شو هغه ته به یې نه پېژنې او ناست به په مجلس کې یا به یې تره زوی ناستي یا به یې رور ناستي یا به یې زوی ناستي یا به بل څوک نږدې رشته دار ناستي نو مطلب د دې واقع څه دی چې بې ځایه خوله مه خوځوه مجلس کې غلطې خوله مه خوځوه خلکو پسې چې خلکو پسې کنځل کې او خلکو پسې ردې بدې وې نو داسې بې احتیاطي د هغه چا په مخ کې چې پیژنې نه تعارف د سره نشته د هغه په مخ کې بې احتیاطۍ نه مه کوه پوه شو که نه دا واقع به سبا وایو انشاءالله تعالی